تاسو ته پر موبایل سکرین باندې ښکاري چې ساده موبایل دی. نو تاسو خپله کتلی شئ چې هر نمبره کار پکې کوي، یعنې لاک کېږي هم بېرته له کلفه هم وځي او هر څه پکې ښکاري. تاسو هر څه کتلی شئ چې ورڅخه وتلی شي، نمبر یې هر څه پکې ولی کېږي، کمره پکې راوړي، هر څه. تاسو به وایئ چې دغه ورسره ساده موبایل دی. نو دغه ساده موبایل نه دی، دغه راسره ستر موبایل دی، یعنې ټچ موبایل دی. نو دغه ما سره نوکیا موبایل نه دی. تاسو به وایئ چې دغه نوکیا موبایل د خپل موبایل څخه څنګه جوړ کړی دی، چې خلک حیران شي چې چا سره لګیا یم او زه په موبایل کې یو چا نمبر لیکم یا د یو چا سره کمره رااړوم، نو کسان حیرانېږي. نو تاسو خپل ملګري څنګه حیرانوئ چې خپل موبایل څخه ساده موبایل جوړ کړئ. نو د دې لپاره یو اف ضرورت دی، هغه اف زه درته معرفي کوم، ټوله سټپ بای سټپ ټوله طریقه درته ښیم. راځو پر ویډیو پیل کوو. زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ. ملګرو دا اف چې دی دغه پلی سټور کې شته. تاسو به راشئ سیمپل پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو سرچ کې ورته ولیکئ نوکیا. کله چې تاسو سرچ کې نوکیا ورته ولیکئ، تاسو ته به لومړنی اف راخلي، هغه به را ډاونلوډ کړئ. نو لږ ورته منتظریږو چې خلاص شي. نو ملګرو دغه اف چې دی دا ما را ډاونلوډ کړی دی. تاسو به نوکیا ورته ولیکئ، تاسو ته دغه اف درکوي. دغه به تاسو سیمپل را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله مې چې را ډاونلوډ کړو، نو تاسو بیا راشئ همدغه ځای کې تاسو ته ښکاري، پر همدغه باندې به کلیک وکړئ. کله مې چې ورباندې کلیک وکړو، نو لږ به ورته منتظر شئ. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شي، را به شئ د دویم باندې به کلیک وکړئ، د دویم یو باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر همدغه باندې کلیک وکړو، نو تاسو ته به دا ځای کې یو یس بټن درکوي، د یس بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو دغه اپلیکیشن ته ان انتخاب کړئ، یعنې اجازه به ورکړئ، الاو به یې کړئ. بیا به ورڅخه بیک شئ او تاسو ورڅخه اوس کتلی شئ چې پوره ډول بدل شو، چې مقصد ساده موبایل ته واوښتو. اوس هر څه پکې راوړي، مقصد منځ بټن یې دوه ورویه، لمبر یې هر څه پکې راوړي. تاسو وایئ که ساده دی او ټچ یې هم کور کې ټچ باندې کلیک کوه، هر څه یې پکې راوړي. مقصد فرض مثال تاسو خپل موبایل د سکرین ته عکس ور بدلوئ، را به شئ پر دغه سایز بټن باندې به کلیک وکړئ، همدغه ځای کې درته ښکاري. ټچ بیا هم کور کوي، دلته ټول سیټینګ کولی شئ. بټن کار وکړي، بټن یې نه ښکاري او یا یې عکس بدل شي، ټول پکې ښکاري. همدغه ځای کې نور سیټینګ هم کولی شئ. نو دغه د یو بهترین ښکلی سیټینګ و چې ډېرو کسانو پوښتنه هم کړې وه چې دلته یو اپ را پیدا کړه چې موږ خپل موبایل څخه ساده موبایل جوړ کړو. نو ټولې طریقې پکې شته دي چې تاسو ورڅخه کولی شئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، ویډیو ډېره د کار ویډیو او یو کمنټ هم پرېږدئ چې څنګه وه.